بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او زړه ته رانږدې زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله. هیله مند یم چې روغ جوړ او د صحت په جامه به سنبال یاست. Introduction to Microsoft Word یا د Microsoft Word پروګرام پیژندنه. نن تاسو ته ورډ پروګرام پیژنو او د هغې په هکله مکمل تفصیلي پیژندنه کوو. دغه درس تاسو ته د الکوزا ای لرنینګ چینل لخوا وړاندې کیږي. تر ټولو لومړی موږ باید وپوهیږو چې مایکروسافټ ورډ څه شی ده. What is MS Word یا مایکروسافټ ورډ؟ MS د مایکروسافټ لنډیز حالت ده. په ځینې حالاتو کې یاد پروګرام ته MS Word ویل کیږي او په مکمل حالت کې ورته مایکروسافټ ورډ ویل کیږي. که پوښتنه وشي چې what is MS Word؟ MS Word پروګرام څه شی ده؟ موږ ورته ځواب ورکولی شو چې MS Word is a kind of software which is used for documentation. MS Word د سافټویرونو یو مجموعه ده کوم چې د ډاکومنټیشن لپاره استفاده کیږي. اول ویلی شو چې ورډ پروګرام سافټویر دی، لکه څنګه چې نور سافټویرونه دي د محاسبې لپاره د ډیزاین لپاره، نو ورډ هم داسې یو سافټویر ده. خو د څه شي په کوم مقصد لپاره کار کوي؟ ورډ پروګرام د ډاکومنټیشن لپاره کار کوي. اوس پوښتنه کیږي چې آیا دا ډاکومنټیشن د څه شی؟ دا ورډ پروګرام چې ډاکومنټیشن یا لیکنه کوي دا د څه شی؟ نو موږ پوښتنه کولی شو چې what's documentation؟ documentation څه شی ده؟ Writing of letters and words is called documentation. د تورو او کلماتو لیکل عبارت د ډاکومنټیشن څخه دي. ټولې لیکنې هغه په ډاکومنټیشن کې راځي. که هغه د یو توري په بنیاد جوړیږي، که د کلماتو په بنیاد سره جوړیږي، دې ته ډاکومنټیشن وایي. چې ورډ پروګرام خاصه یا خاصیت هم دا دی چې د ورډ پروګرام ټول سروکار به د لیکنې سره وي. دې ته ډاکومنټیشن ویل کیږي. ورډ پروسیسر. د ورډ پروګرام د پیژندلو سره سره تاسو باید ورډ پروسیسر وپیژنئ. چې آیا د ورډ پروسیسر دا څه شی؟ MS Word program can process in words. مایکروسافټ ورډ یا ورډ پروګرام کولی شي په کلماتو باندې تحلیل وکړي. Mean MS Word can solve the spelling and grammar errors. دا معنی چې MS Word پروګرام کولی شي چې سپل او ګرامري غلطیان اصلاح کړي. ټول هغه پروګرامونه چې د دې وړتیا لري چې د انګلیسي ژبې سپل او ګرامر اصلاحات وکړي، دغه ډول پروګرامونو ته ورډ پروسیسر ویل کیږي. چې یو له دوی څخه ورډ پروګرام ده یا MS Word پروګرام ده چې دا پروګرام د دې وړتیا لري که په کومه کلمه موږ سپل غلط کړي وي او یا موږ د ګرامر له اړخه غلط لیکلي وي، موږ ته سجیسټن وکړي او موږ ته هدایت وکړي او هغه سپلینګ او ګرامریټیکل ایررز موږ ته اصلاح کړي. همدارنګه په ورډ پروګرام کې بل چې تاسو تر خوره مهمه خبره د ایکسټنژن ده. What is extension؟ extension څه شی ده؟ تاسو باید extension سره ځان آشنا کړئ. A proper name of program is called extension. د پروګرام ځانګړي نوم ته ویل کیږي یا مخفف نوم ته ویل کیږي. هر پروګرام خپل ځان ته ځانګړی extension لري چې هغه د فایل په آخر کې د نوم څخه وروسته لیکل کیږي. چې د ورډ پروګرام لپاره extension څه شی ده؟ What is the extension for MS Word؟ The extension for MS Word 2019 is DOCX. د ورډ پروګرام لپاره ایکسټنژن یا ځانګړی یا مخفف نوم هغه DOCX توري دی. تاسو که وګورئ د ویډیو لپاره موږ ایکسټنژن MP4 لرو، یا د موزیک لپاره MP3 لرو، یا د تصویرونو لپاره JPG PNG داسې فارمټونه لرو. نو همدا شان ورډ پروګرام هم ځانګړی ایکسټنژن لري چې هغه عبارت دی DOCX څخه ده. که چیرې تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، یوټیوب ته لاړ شئ او په سرچ کې الکوزا ای لرنینګ وپلټئ. زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ له نورو مفیدو ویډیوګانو څخه برخمن شئ.